دا څوک چې پر نبی علیه السلام باندې درود شریف نه وایي دې خلکو ته زما دا وینا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم ته الله پاک 3 زامن ورکړل 3 سره د نبی علیه السلام په ژوند کې او په معصوم حالت کې چې کشنیان ول دا 3 بچیان د نبی علیه السلام 3 سره وفات شول الله خپل هر نبی ته یو دعا ورکړې ده چې هغه دعا یې په ژوند کې خامخا قبلوي نبی علیه السلام خپل هغه دعا نه وکړه چې یا الله دا بچیان مې هغه دعا چې ته زما د قبلې دا زما 3 بچیان دي زما د زړه ټوټې دي ای الله دا بیرته راژوندي کړه ډېر زیات یې پر وژړه خو لیکن هغه دعا یې نه ده کړې چې کومه دعا الله رب العزت وده ته ورکړې وه چې دا دعا زه ستا د خامخا قبلوم حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي نبی علیه السلام ته ما وویل چې د الله رسوله الله ته خواست وکړه هغه یوه دعا چې ستا د الله پاک په دنیا کې درکړې ده هغه خواست وکړه چې الله پاک ستا د بچیان پر راژوندي کړي و نبی علیه السلام راته وفرمیل ای عایشې هغه دعا ما د خپل امت لپاره پټه کړې هغه بېوفا امت هغه په غفلت کې پروت امت چې په ورځ کې خو څه چې په جمعه کې لا نبی علیه السلام په یاد نه ورځي په جمعه کې لا پر نبی علیه السلام باندې درود شریف نه وایي هغه بېوفا امت چې 10 واره 20 واره پر نبی علیه السلام باندې درود شریف نشي ویل دا امت به هم را روان وي په ورځ د عشرګاه باندې د نبی صلی الله علیه وسلم څخه به د جنت غوښتنه کوي د حوض کوثر د اوبو غوښتنه به کوي